ولیمه بعضې موقعو کې د واده ډوډۍ صرف د وربشو ډوډۍ راوړې ده په دې واده کړی د وربشو ډوډۍ او عائشه بیبي فرمایي زما چې واده و عمرو بن سعد بن عباده غالبا یو صحابي فاتا بجفنة یو کاسه کې ډوډۍ راوړله او واده زمونږ وشو نو یا د وربشو په ډوډۍ باندې د الله د نبي واده شوی یو آیا ستوانو ته وایي دا مشران یې پېژني لکه مخکې موږ دل پخو دل دغه شان شی دی یا په کجورو باندې واده شوی کجورې راوړې دي په دسترخوان یې اچولي دي واده یې وکړو لږ شان سامان کتابونه لیکي میچن منګې چټکه پکه دا سامان یې وله وکړو دا د فاطمې واده دی کتابونه لیکي څوک چې د فاجر فاسق زناکار شرابي ډاکو غل سره خپلوي وکړي لور ورکړي لکه موږ تاسو چې ورکو خفه کېږو به نه غل ډاکو بدماش زناکار شرابي مردار دله چا لور وکړه الله به دوه عذاب راوړي دوه یو دې سړي په دین کې نقصان پیدا کړ ایو د الله تعالی قهر او غصه دې سړي لپاره لازم شو الله تعالی دنه خفه شو دا سړی د الله تعالی د غصې حقدار وګرځېده دا جنۍ دې له سړی پکارو مناسب سړی پکارو د جنۍ برابر سړی پکارو دې سړي ولته داسې سړی وکتو چې هغه ډاکو دی غل دی زناکار دی شرابي دی نو د الله تعالی د غصې حقدار وګرځېده الله به دې سړي نه همیشه لپاره خفه وي کو مونږ که نه کوو مونږ دې ته نه ګورو مړه موټر ورسره وي بس بیا زمونږ او ستاسو کار کېږي د هغه کار هم وشو زمونږ هم وشو یو تابعی دی دغه نوم دی سعید ابن مسیب دا تابعی هغه چاته وایي چې چا صحابي لیدلی هغه ته تابعی وایي تابعی چې چا لیدلی هغه ته تبع تابعی وایي شکر دی دا موږ نه پېژنو ښه تابعی چاته وایي تابعی چاته وایي دا موږ نه پېژنو دا ډېر دینداره سړی و مالدار هم و او زمانه د ولید عبدالملک ابن مروان بادشاہ د ډېر غټ په دغه زمانه کې دی یو سړی و عبدالله بن وداعه هغه وایي زه ډېر وخت د خواله نه تلم ډېر وخت پس لاړم ما ته یې وویل چې څرنګې دا ډېر وخت نه وي ویل ما چې زما خو ښځه مړه وه نو ویل ما له خو به دې خبر کړی وی زه به درغلی وې وایي ساعت مې ورته تېر کړ بیا ترې راپاڅېدلم ما ته یې وویل چې تا بله ښځه خو نه ده کړې نو ما چې ما خو زه غریب یم ما له ښځه څوک را کوي غریب له څوک ښځه نه ورکوي غریب به د خپله سپک نظر به د بل څوک کوي غریب هم ګوره غریب نه دی پاتې ښه غریب هم ډېر بې غیرته سړی دی ډېر بې غیرته دی وایي چې کله را پاڅېدم ما ته یې وویل چې ما خپله لور درکړله خپله لور ما درکړله ما چې عجیبه خبره ده خوشحاله خو شوم کور ته رالم کور کې خو یوه بوډۍ مور به هېڅوک هم نه و او په زړه کې دا کرل یې بل هم کوم چې لور خو یې راکړله دا خو عبدالملک بن مروان ته غوښتي وه زوی له بادشاه نه یې وه ورکړې ما له هسې راکړله دې ته ایمان دی موږ به موږ مسلمانان یو ها مسلمانان یو ښه مسلمانان کور ته رالم روژه مې نیولې ماښام مې روژه ماته کړله چې د جومات نه رالم په څه شي باندې لږه ډوډۍ وه څه تېل مې لو زیتون تېل ډیوه مې لګولې وه په دې کې چا دروازه وټکوله فجاء الرجل ودق الباب دروازه وټکوله
بس ورلم په منډه ما چې څوک یې منم ته څوک یې ویل سعید ابن مسیب مال ایو سعید کم سعید ویل سعید ابن مسیب دروازه کلاو نو تیاره وه دا رڼاګانې خو نه وې که نه وایي ما وویل چې کوم مقصد دی څه کیسه ده ما ته به دې جواب کړی زه به درغلی وې ویل چې نه تاسو ما نن ورځ یو خبره کړې وه او هغه امانت دې دا دی در ویښله خپله لورې په خپله راوسته موږ تاسو خو ګاډي دي او د شیشو په منځ کې راوځه او ګاډېږه او قیسې دي او جاخې دي مرداره ده او بیا وایي خدای پاکه خیر پکې راپېښ کړي دا ډېر غټ قمقل نه دی د ګډېږي وایي خدای خیر راپېښ کړي په ګډېدو کې خیر شته داسې بېوقوفو خلکو کې جنۍ شاته ولاړه وه هېڅ یې را نه لیستله او ویل دروازه بنده کړه اغلق الباب دروازه بنده کړه او کتابونه لیکي د حیا د وجې نه راوغورځېدله دی وایي زه کوټې ته وختم بره اعلان مې وکړو چې ګاونډیانو راشئ ګاونډ راغی مور بې بوډۍ وه وایي ګاونډی دې ویل ښځې مړه سړي مړه چې څه له دې راغوښتې څه وجه ده ویل ما ورته وویلې چې سعید ابن مسیب مالدار سړی دی بې انتها ډېر د الله ولی دی او د هغه کتلی یم ملاقات له ما ته یې ویل چې دا جینۍ مې درکړله سالم اوس جینۍ راوستې دغه ده ناسته ده ښځې مې ګاونډ م خپل خپلوان هغه خلکو نه منله ویل تا له سعید بن مسیب لور درکوي ویل دا موږ نه منو دا څنګه خبره ده مروان باچا ته غوښتي و عبدالملک ابن مروان نغلی نه وه ورکړی ویل یاره دغه سودا ده تپوس دې وکړه کتابونه لیکي مور یې ته ویل چې بچیه 3 ورځې به جینۍ خواله نه ورځي ناشنا ده وخت تېرېده جینۍ څرنګې وه دا وه جینۍ د قرآن حافظه وه جینۍ عالمه وه په احادیثو پوهه وه ماهره جینۍ وه د چا لور وه که نه چې پلار یې ابوبکر لور بې عایشه او چې مور یې نازیه اقبالي لور بیا بې څوک همدغه شان شی به یې که نه میاشت پس زه هلته لاړم میاشت پس د سرکه ډېر غټ عالم و تابعي و خلکو له درس ورکوو طالبان چې پاڅېده زه اوس ځان له ناست یم ما ته یې ویل ملګری دې څنګ دی چې خلک پاڅېده ما ورته ویل چې ډېر برابر مکمل د قرآن عالم حافظ په ټولو کیسو پوهه دی ویل ګوره که چېرته خبره یې نه منله فعلیک بالعصا ویل امسا ته لاس کا امسا سر داسې وایي چاته که نه یې منله امسا زمونږ هغه چې لږې سترګې سرې کړي که نه بیا مو ملکونه ورانه تا خو څور ښودلي نه دي نه چای پخولی شي نه ډوډۍ پخولی هېڅ هم نه شي کولی یو ګوتک دی یو میړه دې راکړی دی په هېڅ هم نه پوهېږي دا حق د چا دی دا د مور او پلار حق دی تربیت د چا حق دی د مور او پلار اوس خو اسانه د سهار کې سکول ماښام کې مدرسه ماسپښین مدرسه او پلار یې وایي یاره دې زما چې څه ونه ویل تا څه شی کړي دي تا څه تا مدرسې له څه کړي ته یو پېره چی راوړې هغه چی هم دې د سکلو نه دی مدرسې له چې چی راوړې هغه هم د سکلو نه وي نه پکې ښودی نه پکې چی د سکلو نه وي دا زمونږ ایمان دی غواړو جنت په دې ایمان او په دې عمل باندې په تمه اوسېږه میاشت پس چې زه د خپل سر که لاړم بې ته یې ما ته ویل چې هغه ملګری دې څنګ دی ما ته ښه برابر ویل که کار یې نه کوو خبره یې نه منله امسا ته لاس کا بې ته چې رانم 100,000 روپۍ په ما پسې راولېږلې ویل دا خرچه واله 100,000 اوس خو خلک ښه شو مونږ به مخکې خرڅولې تیاره سودا به وه په پټو کې ورکړي په جاخو کې ورکړي وایي لور به پکې درکړې ده لور به م خرڅوله اوس خلک لکه 100,000 روپۍ ما پسې راولېږلې او دا جینۍ څوک وه کتابونه لیکي دا جینۍ داسې جینۍ وه عبدالملک ابن مروان جرګه پې کړې وه هغه یې ورنه کړله غریب یې ورکړله نو هغه څه وکړله کتابونه لیکي جیل یې بوته جیل ده باندې او ته بله جوړه کړله
سلی دوری واقع سل دوری او یخ اوبه به پیاړه ولې یخ اوبه په جمی کې په سلا کې دلته مال لور نه درا کړی زما وستا ورکړه او درکړه کتابونه لیکي یو ولک دی چا سره رښتا وکړه نو دا د جنۍ والا یا دالک والا راغی سر کا او چیرا وړه کنه نو به بدا ته منه کې جمال بدین ډیر راکای یو د جنۍ والا لاړ د سر دغه د الک والا کا چی وی وړه دا ته منه کې جمال بدین سره کوي مونږه کو الک مغر د جنۍ مغر کوي الک والا بتا د جنۍ والا نه کوي څه دی وی وړه د جنۍ والا بتا د الک والا نه کوي دې ته دین حضرت عمر رضی الله عنه یو سړی نه تاسو کو ویل اتزوجت تا واده کړي ویل نه ما واده نه کړي دا ډیره بنیادی خبره ده ما واده نه کړي حضرت عمر فرمایي اما انت احمق او فاجر واده دې نه کړی ویل یا قمق دی او یا ګناهګار حضرت عمر په ځان دلیل شوی د حدیثو کتابونه لیکي یا قمق دی څه ټول عمر په خپل کار کې کنه ساده کار څوک دی ته چې مرشي ستا نوم نشان به پاتې نشي او یا فاجری ګناهګار دوه نمونه وکړه دا چا چې واده نه کړی د لپاره لس نمونه دی هغه ته وایم لس نمبر پلیټ دي حضرت عمر فرمایي دا سړی یا قمقل دی یا ګناهګار دی حضرت عمر سید د احنف ابن قیس ته پوښتنه کوم من اجهل الناس ناپوهه څوک دی ویل ناپوهه هغه سړی دی خپل دنیا آباده کی آخرت خراب کی تابعی وو پیغمبر سلام زمانہ کې د احنف بن قیس بخاری لیکي د الله د نبی سره ملاقات نشو تابعی شي ویل الا اریکا باجهل منه لوی قمقل درونه خیم هغه ته حضرت عمر راوي خیا وای لوی قمقل هغه دی چې د بل د دنیا د پر خپل آخرت تبا کی دا په مقصد مکه په دری قمقل دی دنیا به د بل آباد شي او به بتاله درکې لکه مونږ چې کو مونږ په خیراته کې ځای خوروا چاته جو کو ناقم په پیرزو واچو بل واقع بده ځان ځکه ما ته په خوروا غوړ راوچي او یو مسلمان ما داده سي مسلمان فلسطین آزاد کی فلسطین بدی آزادی کی پدی فلسطین آزادی کی ته دمنه کمزور کار کې ها تا ته لوی کار والا شي ته بچو کې دمنه کمزور کار کې سلیمشن په فلالچ ناس ته ولالم فلالچ مړ ژوندېم فلالچ ايام مسلمان ايو ځړی ورو ته ټلیفون وکول جنازو لزا ویل پلان بیمار دی وزا او پلان مړ شو به کتل له کنه تل وس وزا د کچې به جنازه برابر شي لګه غټه شي کنه دا زمونږ دین دی حدیث کی راځي وعن ابي ذر قال دخل رجل على النبي ابو ذر مشهور صحابي دی دا الله د نبی خاله راغی یو سړی دا سړی نومو عکاف ابن بشر التیمی د تیم قبیله سړی وای دا د الله د نبی خاله راغی دا الله نبی ته ویل عکاف فهل لك من زوجه وعده دې کړي فقال لا ودا الله نبی وعده نه دې کړي دا الله نبی ته وایي ومن جاریه ان دشتا ان دې ته وایي چې د کافرونو باندې جنې راوصله په جنگ کې جنې هغه ته ان وایي الک بجراو هغه ته غلام وایي الک باندې لکار کاو جنې باندې لکار کاو جنې باندې خزم پری گئی جنې سټپنی و سټپنی
زما په اشاره باندې پوهېږئ سټپني وه کله چې سړي ته ټیر پنچر شي بیا سټپني رخلي که نه کار بیا هم د لګو ارث بیا د لګول نو د سټپنۍ بیا استعمالېږي چې ښځه به دې نه وه نو هغې نه هم دې پیدا اخیستې شوه خو چې بچی به دې وشو نو هغه به غلام واصل به نه و ځکه چې ښځه اینځه ده نو بچی بیا غلام ویل وینځه دې شته ویل نه ویل فهل انت من موسر مالدار ای ویل مالدار ای الله نبی ته اول مطالبه وکړه واده دې کړی ویل نه کله چې یوسف علیه السلام خپل وطن ته راغی کنعان ته نو د دغه سره ملاو شو د بنیامین سره فلما لقى یوسف مع الاخ د ورور سره ملاو شو ویل هل تزوجت واده دې کړی هغه ویل ان اباک یعقوب قد زوجني ویل پلار راله واده وکړو ولې وکړو لعل الله يذرك من الذريه ويسكنون في الارض بالتسبيح وته چې کله لاړې د وطن نه نو مال پلار واده وکړو کتابونه لیکي یوسف علیه السلام چې کله کوی ته غرداو جامې تی وستي نو هغه مشر خو ته ویل لا تقتلوه مې قتلوي نو کتابونه لیکي کمیس یې غوسته وغیم تی وست نو یوسف علیه السلام ته ویل ورونو تی وست ښه بل چاته نه دیستل یوسف علیه السلام ته وایي دا کمیس رانه مو باسئ لئن عشت فاواري به بدني کجوندې ما کوی ته مې غردوي بدن مې پټشي ولئن مت کمشما فيكون كفني کفن به مې ورورتي کمیس ویستو د یو مور خپل نه پیدا او کوی ته گزار به خرڅ کړ به وکاله ورځي ومسي وکاله په جیل کې تیرې کړلې کوی ته وګورځاو جامې تی ویستلې خرڅ یې کړ په جیل کې وخت تیر کړ او چې کله یوسف علیه السلام د ورور سره ملاو شو دا ورته نه وایي هلکه په ما سختې تېرې شوې په ما تکلیفونه تېر شو جیلونه راباندې تېر شو دا نه وایي ورور ته وایي واده دې کړی که نه دا خبره ضرور ده واده دې کړی که نه موږ څه وایي لکه پېښور کې دې پلاټ شته که نه موږ د پلاټ بچي ښه موږ د الله بندګان نه یو پېښور کې کور شته دغه خبره ده پېښور کې چې کور سړی وي سړی مشي نه ته خلک وایي په یو دوه شي نه پوهېږي هم سړی هغه چې پنځه زامن دي لونډان ګرځي او درې دینونه لونډانې ګرځي خو کور ضرور دی کور ضرور نه دی زوی له واده وکړه دا ضرور دی یوسف علیه السلام د ورور نه اول تپوس دا کوي وروره واده دې کړی او په دې کې پیدا دام دا چې یوسف علیه السلام ورک شو هغه یوسف علیه السلام کتابونه لیکي هغه ورونه پلار ماختن کې رال پلار ته ویل یوسف ته شو ویل هغه خو چرمخان مات کړ ویل عجیبه خبره ده کمیس یې ایستلی دا خو روغ کمیس روغ دی هغه لاړ چې د یو بوډا چرمې ښه وکړو تورې وسو ویل پلاره دا چرمخ دی ستا زوی مات کړی یعقوب علیه السلام ته ویلې د پیغمبر بچی دی خوړلی دی چرمخه چرمخ څه وایي نه من خوردم نه خودخواری هم دیگر لحوم انبیا بر ما حرامتو چرمخ وایي زما نه وراره ورک شوی او په وراره پسې ګرځېدلمه نه ستا بچی ما خوړلی دی او دا ضمانت در کوم په مخ د ځمکه یو چرمخ ته اجازت نشته چې هغه د پیغمبر بچی وکړي دا زامن دي دروغ وایي او چرمخ ته یوه خبره بله وکړه ډېره غیرتي چرمخ د ځنګل بادشاه دی چرمخ ورته وایي د الله نبي یعقوب علیه السلام په دې کلي کې زه اوسېدلم خو دا یاد لره د دې کلي نه موږ کډه کوو د پیغمبر زامن دروغ وایي موږ ته خو دا عقیده وه زموږ دا سوچ او فکر و چې د پیغمبر زامن به دروغ نه وایي ستا زامن دروغ وایي موږ په دې کلي کې نه اوسېږو اوس چې بچی څومره دروغ وایي خو چې روپۍ راوړي بابا دومره خوشحاله دی جامو کې نه دی چې روپۍ راوړي هېڅ خبره نه ده دروغ دې وایي که نه قبر خو د هغه غر کېږي او زه نوجوان طبقې ته ویم چې دې پلار له ارامې روپۍ راوړي د خدای خاطر وکړه دا مه راوړه چې پلار دې خفه شو داړه دې خدای ټک وچوي حلال یې وله راوړه حلال دا چا نښه نه وایي دا پیسو خوشحالېږي دا په مانځه نه خوشحالېږي پیسو خوشحالي دا د پیسو خلک دی نو دا خبره دومره ضرور وه چې یوسف علیه السلام اوله مطالبه د ورور نه کوي وروره زه کوهي ته وغورځېدلم او ورک شوم او قیدي شوم دا یو خبره هم ته نه کوي وایي وروره واده دې کړی وایي او پلار راله واده کړی چا راله کړی پلار نو دا الله نبی
صحابي ته فرمای واده دې کړی وای نه وای این دې شته وای نه وای ته مالدار وای وسوته نمبر پلیټ جوړای کا دا الله نبی له جوړای مان دې جوړ کړ حدیث کتاب دې مصنف ابن عبد الرزاق ابل پیغمبر تعالی مې کتاب پسې نه پیدا کېده دوه کال پس پیدا شو خو به له ځوان 0 روپۍ ډیری ویلې زما د وس نه بارو سترال مال بل پیله بګور مصنف ابن عبد الرزاق حدیث کتاب دې دا الله نبی ته وای ای ځوانا عقاب ابن بشر التیمی فانت من اخوان الشیاطین د شیطان څخه وروري دا ځنه ویم ښا څوکي د شیطان وروري بل به دې ته پوښ کوي عذابکم دا یو بذب یې شوی دی منبه هغه فرمای عذابکم كمثل الشجرة في الفولاد يقلبه الرياح الى هكذا وهكذا کم سړي چې واده نه دی کړی داغه مثال دی په دښته کې سپوږمۍ داغه مثال دی په ځنګل کې یو کیکر نه میوه کوي نه پکې سور شته نه څاروي خوري خو هواګانې کله داسې جوړوي کله داسې جوړوي چې چا واده نه دی کړی یو مثال در کوم واده دې نه دی کړی په لاره کې ولاړ ښځې داسې تېرېږي وایي سړی په لاره باندې ولاړ د بارې په سر باندې لورې یو 2 میله ښځه را روانه وه ده ورته کتل چې ښه رانږدې شوله ځان یې سات کړی که نه ویل خدای دې پلار م غر کړ ویل ولې ما خو یوه کې د انتظار خپله ښه دی ویل تا خو ما له په انتظار باندې زړه وچاو بار دسي او دا نه ولې قرآن نشته احادیث نشته نو برای کرم منبه فرمایي چې کوم سړي واده نه دی کړی دا په دښته کې سپلمۍ یا کیکر دی هواګانې پې الوزي په لاره کې ولاړې که په دې ځای ښځه لاړه یو میاشت به داسې ګوري او که داسې ښځه لاړه یو میاشت به داسې ګوري وخت به دې په دې کې تېر شي نو د الله نبي ته وایي ته څوک یې شیطان ورور بیا ورته څه فرمایي عذابکم شرارکم کوم هلک چې واده نه دی کړی دی شری دی وارادوا موتاکم عذابکم وادي چې نه دی کړی او ژوندی دی دی شری دی وادي چې نه دی کړی کوم هلک او مړ دی دا رذیل دی وادي چې نه دی کړی کومې ښځه او مړه ده دا رذیله ده دا زه نه وایم دا سردار دو جهان دی سپکه ده سپکه رذیله ده بیا دې صحابي ته فرمایي یا عکاف تزوج واده وکړه وإلا فأنت من المذبذبين الله نبی اے عکاف البشر التیمی چې واده دې نه کړی مذبذب دې ته وایي چې نه په سړو کې حساب نه په ښځو کې که سړی خو بازار ته لاړ شه مزدوري وکړې 2 دانې ټیپر راغله که ښځی پیلۍ میلۍ وینځله کار وکړه نو نه په سړو کې حساب نه په ښځو کې برای کرم چا چې واده نه دی کړی حضرت عمر فرمایي اول نمبر پلیټ دا قمقل دی یو دویم نمبر پلیټ دا فاجر فاسق دی دا الله نبی وایي دا د شیطان سکه ورور دی او وهب بن منبه فرمایي دا سړی په میدان کې بدشته کې کیکر دی په سپلمۍ ده څلور او دا الله نبی فرمایي چې وادي نه دی کړی او ژوندی دی دا شری دی پنځه شو شپږم نمبر چې وادي نه دی کړی که ښځه ده که سړی دی او د واده نه مخکې مړ دی شپږم نمبر دا رذیل دی اووم نمبر د الله نبی وایي مذبذب دی اتم نمبر د الله نبی فرمایي د ایمان نیم دی نهم نمبر د الله نبی فرمایي رجل لا امرأة له مسكين رجل لا امرأة له ومسكينة امرأة لا زوج لها کم الک چې واده نه کړی دا فقیر دی همیشه د پاره فقیر دی عبد الله بن مسعود فرمایي فطلب الغنا فی النکاح قرطبی لیکلي که مالدار کېدل غواړي واده وکړه نو دا فقیر دی کمې ښځې چې واده نه کړی دا غریبه ده او لسم نمبر د پښتنو یو نمبر پلیټ دی هغه د ټول نه زما ډېر خوښ دی کم چا چې واده نه کړی پښتانه هغه ته لونډ وایي دا د ټول نه ډېر برابر دی ډېر خطرناک نوم دی مړه لونډ دا څه نوم دی څه لونډ درې دا نوم ورکړی دی پښتانه هم ډېر ښه خلک دی ښه داسې نوم یې ورکړی بیخي پسې لګولی دی ښه په میجو کې پسې دخلولی نو برای کرم
مور او پلار ته زما د اپیل دی او دا درخواست دی زامن دي واده ولا وکا او یو اخیری خبره ده یو لسم نمبر کم الګ چې واده نه کړي کم جنې چې واده نه کړي په دې باندې لعنت وريږي مور او پلار باندې لعنت وريږي نو د دې لعنت نه ځان بچ کړئ او دا شاملندن یو دا جوړي او دا کسی پسی دا کوه وی کا کنه اجازه وتا نشته نو ځکه دا الله نبی فرمای خیر نسائکم بهترین خدای کومه ده من اذا نظر الها زوجها چې خاون ته وګوري کمی خدای ته خپل خدای ته نو خاون دي خوشاله شي نو به په کور کې دا معاملې کوي خاون دي معاملې په ماما کوي چې کله ته خاون وګوري نو خاون دي خوشاله شي او که شي شک او ته ګوره بیا نو خوشاله دي خپه کېدل واذا امرها چې کله ته حکم کې دا کار وکړه د مذهب کتابونه لیکي خدای تناره ته ولاړه ده ډوډۍ درې پکړې دي درې پاتې دي خاون ته راشه دا وای وری غزه به درځم دا ډوډۍ په هم ته خلې ډوډو نه مخې کار کاکا دا ډوډۍ د خاون تاوانېږي خدای دې په دې سات تاوان شریعت ومنه شریعت ډوډۍ به تاوان شي ټوټل نه بنور راکې دې کباب هم سره راوړي خطا کړي کې تر راوړه نو ډوډۍ تاوان شي چې واوګته خدای دې بزر پیری واړی د خاون حکم منه دا الله نبی وای دینه ویم واذا غاب عنها دا خاون لاړې کراچۍ ته پنډۍ ته سعودي ته دوبۍ ته لاړې فحفظته فی نفسها ومالها خذ بدوا کار کوي خاون دې لاړې بار ملتا خذ به څه کوي خپل ځان حفاظت وکړي کور نه بار چې کومه خزه ودی او د خاوند اجازه نه تر هغه وخت پورې پرې خزه لعنت وريږي چې کور ته راغلی نه د خزې لپاره د خاوند رضا د جنت او د مال حفاظت وکړي د مال اما کې مته پتر شو ته ویلي کنه شپږ کس پکې ده یوه ته بوراقه وای بوراقه دي ته وای چې بس دغه لذي دا کمړی لذي ژوندۍ لذي نو لوخي بیراختی خو چې شي دي کنه په نظر ته شي راځي کور دی راځي کتاب نه لګي دا بوراقه ده دا په حرکت ده دي شي ته بیا ما ضرورت یا بنئ د برای کرم قران کې الله تعالی فرمایي وانکه الايام ایام جمع د ايام د قرطبی لګي چا چې واده نه کړي الذي لا زوج لا ازواج لها من الرجال والنساء قرطبی لګي ایام هغه چاته و چې واده نه کړي که خدای د چې واده نه کړي او کو سړی نه سړی د واده نه کړي قران کې الله فرمایي صاد وجنا اما وانکه الايام منكم والصالحين من عبيدكم وإمائكم سورة نور 22 نمبر آیات الله وی دستا غلامان چې دي الکان دي مرایان دي کوین دي دیو له حماده وکا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار